کوي یا تش د انصاف خبره کوي هغه ته څوک نه پرېږدي. محترمو هېڅوک یې نه دي درته معاف کړي. بیا دلته په ضلع کرم کې 4,100 یعنې 4100 نه باندې کسان دا په شیعه سني جګړو کې هلته شهیدان شوي دي. زه په ایمان درته وایم هېڅ د شیعه سني جګړه نشته دی. نور د هغې ځای ټول خلک درته موجود کړي چې هغه درته وښایي چې څوک جګړې جوړوي او څنګه یې جوړوي. محترمو د دغې جنګونو د وجې 57,10,928 10,928 خلک چې کوم دي دا آی ډي پیز جوړ شوي دي چې په هغه کښې 2.3 میلیون یعنې 23 لکه خلک اوس یا آفیشلي یا ان آفیشلي آی ډي پیز دي. دا د هغې نه په بل وطن ژوند تېروي. د خیمې ژوند چا نه دی لیدلی. ما په ټول عمر د ذات په والا کیسه نه ده کړې خو نن د مثال په طور پورې ذاته ته پېښ کومه. نن چې آی ډي پي شولو زه نن هم د یو غریبه کورنۍ انسان یم. نو موږ 8 کاله یو بل چا په خپل کور کې یوه کمره را کړې وه. زما مور پلار او ټول خویندې ورونه موږ پوره 14 کسان په یو کمره کې اوسېدلو. زه به په هاسټل کې وم چې کله به راغلم ما ته به مور ویل هم چې زویه کله به ستا تعلیم ختم کېږي چې خپل په کرایه کور واخلې ولې چې ما ته نورې ښځې پیغور راکړي چې زموږ په کور کې اوسې. دا ټولو په پیغورونو کې ژوند کړی دی. دا د آی ډي پي ژوند څه اسان ژوند نه و. دا ډېر په مشکلاتو تېر شوی دی. ما ډېر عزتمن خلک لیدلي دي. ما ډېر قدرمن خلک لیدلي دي چې هغه په خیمو کې اوسېدل. زه د 2009 د جنوبي وزیرستان یوه واقعه درته یادوم. او کومې واقعې چې درته یادومه دا میډیا ته چلنج دی راځئ د هغو سره مېلوم هم. هغه واقعه داسې وه چې زما ورور راغی هغه بیخي یعنې خوب نه ورتله په ګولۍ پسې ګولۍ اچول مال شوي څه دي. ویل وروره درته ویلی نه شم چې ما نن څه لیدلي دي. ما بیا هم ستایي که چې څه شوي وو. هغه ویل زه په لاره روان وم یو ماشومه مړه وه. زه دې ماشومه ته ورغلم په دې باندې یو سړی و څو ماشومان و یو ښځه وه دا را بدل شوي وو. په هغه وخت کې خلک آی ډي پیز و په پیدل به راوتل. ویلې ما تپوس وکړه چې دا تاسو ته څه واقعه در پېښه ده څه شوي دي. ویلې هغو ویل چې مونږ راغلو د شپې ځای نه و کلي ډک و ټول. دلته په دې پټي کې دا چې کوم د پیر لپاره کور ورته وایي تاسو څه ورته وایئ؟ د بوسا چې دغه ته ورکوي بوساړه چې کومه د دغې دپاره کوټې جوړې شي. موږ د دې کلي نه تپوس وکړو چې په دې کې شپه کولی شو. هغه وویل چې شپه وکړئ خو دلته پټي دي. په پټي کې قسم قسم یعنې دغه وړوکي حشرات وي. هغه د شپې دماغ خوړلې ده دا ماشومه. یعنې ډېر حد پره مجبور شول. دومره قدرمن خلک یعنې قبایلي اضلاع خلک چې په ټول تاریخ کې نن هم لا چې هلته سوالګر نشته دی. هغه خلک په لیرونو کې ولاړ وو. او رښتیا د پښتون وطن قدر هغه لوړتیا داسې د خپو لاندې و د سوټو لاندې پرته وه. هغه یې آی ډي پیز کړل. د سوات نه واخله تر وزیرستان پره دعوا کېدله چې که تاسو آی ډي پیز شي موږ ترهګري ختموی شو. محترمو 10 لکه ایکړه ځمکه چې کومه ده دا په قبضه کې ده. د کویټه نه واخله تر سوات پره ټول ډیټیل ځکه نه راغله چې دلته اورونه ورکول شوي وو کنې ټول موجود دي. دا یې دوی دا په 2003 نه واخله تر 2024 پره 2,17,007 2,19,009 شناختي کارت دا د پښتنو بلاک شوي دي. هغه شناخت هم تا ته ډېر په مشکله درکوي داسې نه درته پرېږدي. محترمو 2 لکه نه باندې کورونه ړنګ شوي دي. د پښتون سړي تر ټولو غټه بدوا دا ده چې کور د ړنګ شه. او دغې ظالم په موږ باندې هغه طرز استعمال کړه. 2 لکه نه باندې کورونه ړنګ شوي دي. 1,11,228 کورونه
وایي چې دلته کېدلو زما د وطن څلو خلک ترهاګر وو دا خښتې خو یې نه وې ترهاګرې دا ټیمونه خو نه وه ترهاګر چې دا هم و او د دې هر څه د ځان سره وړي شوي دي محترمو دا تقریبا یو ډیټه وه چې د هغې موږ ثبوت لرو چې د هغې زموږ سره ډایرکټ کاغذ پرته دي په دې 2 کاله کې چې کومه بتا اخیسته شوې ده بتا په کوم خاکه کې اخیستله شي ګوډ طالب بېد طالب فوج ایف سی او په ډېرو ځایونو کې پولیس هم پکې ملوث دی